وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مونږ ټول خپل رونو ته مبارکي وایو الحمدلله. کم کسانو چې ټول عمر په جنازو کې دا چغې والي چې پیغمبر ته دیوال نه اخوا پته نه لګي، پیغمبر سره علم غیب نشته او پیغمبر ته چې څوک علم غیب ثابتوي مشرک دی، کافر دی. نن هغې خلکو هغه حکم نشو لګولی. د موږ سره الحمدلله سالسان او مشران پکې ناستو، د هغې په وړاندې ما ورته دا وویل چې څوک دا وایي چې پیغمبر علیه السلام سره علم غیب نشته میل کافر دی، کافر دی، ښځه پې طلاقه ده. اوس میلتو وایه چې څوک وایي چې پیغمبر علیه السلام سره علم غیب شته، د هغه څه حکم دی؟ نو حکم نه و. دا چې درته په جنازو کې منبرونو باندې کمې چغې وایي د خېټې نه لګیا دي. قسم دی په کم 3 غنټو کې صرف 2 آیاتونه د هغې ترجمه د خېټې نه 18 آیاتونه ورته دې ځوان پیش کړي دي. 15 آیاتونه ما سره یا باقي وو، 450 احادیث، 120 د فقهاو عبارات، ولیکن وی ټیم ختم دی، مل ټیم نه دی ختم، دلایل ختم دی. دا به تاسو وورئ څو ځلې ما له ګیره نیولې ده، څو ځلې ما له ګیره نیولې دی په تندي سبکو چې بس کنه. دا ولې زه خو نه هلته ورغلم، اول نه تر اخره ویډیو ګورئ. په کم 3 غنټو کې دا ځوان د خپل ځای کې ناست دی، ورغلی نه دی. هغه به رامنډ کله زنه نیسي او کله بس دی که نه بس دی. ولې بس دی؟ دلیل ختم دی بابا، دلیل نشته. سبا لکه راځي، سبا له زه بیا راځم، که بلې ورځ راځي بیا راځم، چې په کوم مسله راځي بیا راځم. د غیرتي پیر غیرتي موریدان، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جیسے مبارک زندہ باد، جیسے مبارک زندہ باد، علماء حق زندہ باد. دومره حدیثونه، یو حدیث صرف ستاسو د ایمان تازه کولو دپاره ویم چې ایمان رڼا تازه شي. هغه 10 کسان چې د دجال مقابله کې په آخره زمانه کې اسونو باندې جنګیږي، د صحیح مسلم روایت دی. نبی علیہ السلام فرمای انی لاعرف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم. نبی علیہ السلام وی د هغه ځوانانو نامې ماته راځي، د پلارانو نامې ماته راځي، په کوم رنګ اسونو به چې جهاد کوي د هغه اسونو رنګونه ماته. سبحان الله. صاحب ته لږ راشه خیر، خدای د پاره فیصله وکړه. دومره خو وایې تا خو دومره وکړه چې هغې څو وې دا ځنې هغه ته لږ ورته وکړه که نه. او دا دې وایي چې موږ نه شو ویلی، دا هم خو بیا وګوري که نه. صرف 2 آیاتونه یې پیش کړه که پیش یې نه کړه. دا تاسو علما یې، تاسو په دې خبرو ښه پوهېږئ. زمونږ خو دغه الله دی، دغه پیغمبر دی. پیغمبر علیه السلام مولوي صاحب یو څو منټه خبرو کې چونکې زه ډېر ستړی یم. مولوي صاحب به وضاحت وکړي. سبحان الله سبحان الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل، الآية. صدق الله مولانا العظيم. د باچا سے مبارک په اجازت باندې تاسو ټول د ثانیه او د واقع نه خبر یې چې په دې ځای کې د اهل سنت والجماعت د احنافو د خوانه د اهل زیغو سره مناظره ټاکلی شوې وه په علم غیب د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې. معززو ټوله ثانیه تاسو وکته، یو څو خبرې خارجي ستاسو د غیرت دپاره تاسو ته کول غواړم. مونږ او تاسې چې د کم پیر مریدان یو، تاسو کې ټول څه ناڅه صاحبانو سره تعلق ساتئ. 4 واړو سلسلو کې د یو صاحبانو کې یو نه یو صاحب سره تاسو بیعت کړی دی، مریدان. لہذا د ستاسو دا لاس چې د کم شیخ په لاس کې پروت دی دا بیا نسبت لري او دا لاس تلی دی عین رسول الله مبارک. او تاسو مهرباني وکئ په رسول الله مبارک باندې غیرت سره ټینګ شئ. کله چې په مکه معظمه کې رسول الله مبارک اعلان کړی چې زه محمد رسول الله یم، مکه معظمه کې هر طرف ته بوتان پراتو، رسول الله مبارک بیا استقامت کړی دی او د مکیوالو د منافقانو د مشرکانو مخکې د رب کریم توحید بیان کړی دی او د خپل رسالت اعلان کړی دی. نن خو په سواد کې دا مختصر غوندې حالات او دومره غیرت ته راوچت شي د اهل سنت والجماعت والا که ټول پاکستان رالګي شي او د وهابیت او د پنجپیریت اعلان وکړي او دا چړې ستاسو په مرو باندې کېدي، نو د نبي علیه السلام مبارک د محبت د خاطره به ودرېږئ او دې عقیدې دپاره به قرباني ورکوئ. کېدونکې د یو مسلې نن د سواد په علاقه باندې رالیو، باجوړ وزیرستان په کوم ځای کې الحمدلله دا ریاکاران نه وایو، داسې نه و د یرم نه وایو، هم د سواد په علاقه باندې اعلان کو بیا یې کو او د نبي علیه السلام مبارک په محبت یې کو. چې کله ذات د مصطفی مسله راله په پاکستان کې نه بیرون ملک هر ځای مسلې دا فقیران مې انشاءالله حاضر مبارک په ذات باندې ننګ او غیرت وکئ، خپلې عقیدې ټینګې او کلکې ونیسئ. الہ العالمین دې زموږ استاد د نبي علیه السلام مبارک محبت. تاسو دین مې برات والی شپه ورځ درته وایي د پیغمبر طریقې درته ښیم.
د هغې د شکلونو ته وګورې د هغه د سنت و جنازې ویستې دي ګیرې ښکته بره تراشلي سر انګریزۍ جالۍ ټوپۍ د ګیس باتی په سر او ته د پیغمبر طریقې ماته ښې تا کې د پیغمبر مینه وه تا به د پیغمبر ناپوهي نه ثابتوله ستا په سر به د پیغمبر سنت نن پراته وو د علما دي که دا چېرته مالټو کیلو والا دي یا د علما داسې وي نور تاسو عوام پوهېږئ وما علینا او دومره یا ساتئ رسول الله مبارک خفه کېږو ګورئ ښه څوک چې د هغه دښمن سره تعلق ساتي نه ورته دلته پاسېدلي نه مو سره ستړي مشي کړی دی او دا یاد وساتئ چې د رسول الله مبارک دشمن دی که باچا د زمانې ولې نشي زما اعلان دی زما دشمن دی په مسله باندې پوه شوئ او غیرت د رسول الله مبارک په ذاتو کوي قسم دی قبر کې به مخامخ کېږي راته د محشر په میدان به مخامخ کېږي څه مخ به مخامخ کړم ورته په عقیده باندې منګولې خښې کوي مه یېرېږئ چې دلته دی کثرت دی د یو ټرک هندوانو دپاره یو چاکو بس دی زنداباد علماء اهل سنت زنداباد سیفیان مبارکان ټول صاحبان مبارکان ټول صاحبان مبارکان خدای پاک زمون د ټولو نه راضي شي ټول کېنئ 2-3 منټه دعا کوم ټول کېنئ خدای زمون د ټولو نه راضي شي خدای دا موږ چې کوم د پېښور نه دا راتګ کړی ستا د رضا دپاره هم کړی د نبي علیه السلام په ذات د غیرت دپاره هم کړی والله بالله ثم تالله څلوره نو لالچ مې نشته ستا د حبیب د ذات په غیرت راغلی یم سید یم د هغه نسی یم قبر کې زما هم ورسره مخ مخامخ کېږي او ستاسو مخامخ کېږي خدای زما دا ستړیوالی دا خواري اوس هم زما ذوق دا دی چې کاش کې دا خلک سبا ما ته بیا کېږي لس ورځې هغې مني که نه مني دنیا خو به وګوري چې زموږ پیغمبر ته الله څومره علم ورکړی خدای زما دا خواري هم قبوله کړي علي دا راتګ او غیرت هم قبول کړي د کوم ملګرو چې سیکورټي د انتظام کړی خدای دې ته هم ښې ورځې ورکړي خدای زړه عقیده زوړ امام زړې تراویح د پلار د نیکه د نیکونو د صحابو تابعینو هغه زړه عقیده د اهل سنت والجماعت هم تر مرګه نصیب کړي د نور ډلو ټپلو فرقه واریت نه خدای موږ ټولو ساتي الله د اهل سنت والجماعت څومره ستاني دي ټول عباد لري خپلو کې اتفاق اتحاد قائم دائم وساتي څومره سپینګیري دي عمرونه دراز کې نوجوانه طبقه زمونږ نیکان کې زمونږ د زنانو د حیا د پردي زندگی نصیبه کې د علماو نیکانو پاکانو استاد دوستانو خدای درجه بلند کې الله جل شانه زمونږ د وطن عزیز ته په نظر د رحمت سره وګوري زمونږ د حاکمانو خدای ته محافظ شي زمونږ د آرمی خدای ته محافظ شي زمونږ د پولیس والا خدای ته محافظ شي زمونږ د قران زمونږ د ایمان زمونږ د عزت زمونږ د خور زمونږ د عقیده خدای ته محافظ شي خدای دا کم کسان چې دوا یا ډلې حضور وي جوړیږي به جوړې دي هغې ته هدایت نصیب کا خدای هغې ته هدایت نصیب کا خدای ستا نوم کې یو هادي دی د هغې اثر د هغې بدن کې ظاهر کا خدای هدایت ورته وکړه که هدایت د هغې مقدر کینی زمونږ د عوام د هغې د شر نه محفوظ کا الله موږ د هغې د هدایت ذریعې جوړې کا وصلی الله تعالی وتبارک ټول استانې خدای آباد لري دا کم صاحبان دلته راغلي هر استانې سره تعلق ساتي ټول دی الله خوشحاله آباد لري د پولیس والا ته خدای تعالی ښې ورځې ورکړي وصلی الله تعالی وتبارک وتقدس وتنزه على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه ومظهر لطفه محمد وآله وصحبه أجمعين. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ اچھا سے مبارک زندہ باد اچھا سے مبارک زندہ باد اچھا سے مبارک زندہ باد